السلام علیکم دوستانو. په یورپ ملکونو کې د ښځې د حمل اغستو نه پس که هغوی غواړي چې دا معلوم کی چې دا هلک دی یا جینۍ نو الټراساوند وکړي او معلوم کی او کله چې د ماشوم ډیلیوري کیږي نو ښځې سره خاوند موجود وي او دوه نرسانې هم وي. د ډیلیوري په دوران کې هیڅ دوایي هم نه ورکړلی کیږي. که ښځې ته ډیر زیات تکلیف وي نو خاوند ورسره ولاړ وي، خاوند هم ولا د لاسه ورکوي او نرسانې هم ولا د لاسه ورکوي. نه د ماشوم پیدا کېدو نه مخکې دوی یا ستنه وهلی کیږي او نه د ماشوم پیدا کېدو نه پس. کله چې ماشوم پیدا شي نو د ماشوم نوم هم د پلار په لاسونو باندې کټ کوي او د هغې نه پس ماشوم بغیر کپړو د مور په خېټه باندې کېښلی شي چې ماشوم ته ګرمایش ملو شي. د لومبۍ ورځې نه واله ډیلیورۍ پورې هغوی 1 روپۍ هم نه علي. چې کله ډیلیوري وشي نو بیا د هغوی فیس او د هغوی د ماشوم د پیسې شروع شي او پیسې ورکوي. زمونږ په پاکستان کې چې کله نرسه کور ته راشي نو د کور والا خلکو ته وایي چې د جینۍ پیلنی ځل دی او د مرګ خطره پکې هم شته دی نو ډیلیوري به په اپریشن باندې کوو. په سلو کې لس کم 100% ډاکټرانې دارنګې کوي چې نارمل ډیلیوري د اپریشن ډیلیوري ته بدله کی او په یورپ ملکونو کې دارنګې کیږي چې په سلو کې لس کم 100% ډیلیوري نارمل کیږي او په پاکستان کې لس کم 100% ډیلیوري په اپریشن باندې روانه ده. او د دې د ټولو نه غټه وجه د اپریشن نه مخکې نشه ورکول او د اپریشن نه بعد دوايانې ورکول. د نارمل ډیلیوري 30,000 روپۍ او د اپریشن ډیلیوري 80,000 روپو پوری دي. د دې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې پاکستان کې انسانیت نه پیسې له زیاته توجه ورکړلی کیږي او د جینۍ زندگی هم تباه کی او د هغوی پیسې هم. په پاکستان کې د ماشوم پیدا کېدو په وخت کې صرف زنانه او نرسانی وي، نه د هغې خاوند او نه رشته دار وي. نور الله ته پته ده چې هغوی دننه اپریشن کوي او که څه. او کله چې ډیلیوري وشي نو په بورۍ کې دله دوایانې درکړي او کور ته دې راولیږي. دوستانو که په دې ویډیو باندې د چا زړه ته دوک رسېدلی وي نو زه هغوی نه معافي غواړم او تاسو هم په دې خبرو باندې ځان مغلی کوئ ځکه چې دا یو حقیقت دی. موږ له پکار دی چې د دې خلاف اواز اوچت کو او دا ګندګي د پاکستان نه ختمه کو. نو دوستانو دا وه زمونږ نننۍ ویډیو. که ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کوئ، چینل سبسکرایب کوئ او زمونږ دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کوئ چې هغوی هم د دې نه عبرت ترلاسه کړي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.